په دې تیر هفته کې یو مسله بل مخه ته راغلی و دا غي ما چاته پوسو کو چې یاره دا خو د کې خدا سي داسې قسمه مسلې راتلی شي دا ایزی پیسا او دا جیس کیش وغیرہ دي نو د کې اغي یو سیستم بل شروع کو چې اغي ته کولینګ پیریډ وای 2 غنټه چې ته چاته پیسې ولېږي نو هغه 2 غنټه چې دی نو هغه کې کچرتانه غلطۍ کې چاته پیسې لاړې شي نو هغه بیا ته په 2 غنټه کې دوباره کینسل کول شي دنه نو دا ما ته چاوي چې ګوره مثال په تور باندې یو سړی لاړ او بازار ته او هغه چرته سودا وکړه نو عموما نن سبا په بازار کې داسې کیږي چې پیسې وسره ختم شي نو دکاندار ته وي تاسو سره ایزي پیسې شته وی اوشته وی څه نمبر دی بس هغه پیسې وته اک ټایم کې په ایزي پیسې باندې ورولېږي یا بهر چاته وي چې ما ته پیسې راولېږه ما سره پیسې ختم شي نو هغه دکاندار ته هغه په ایزي پیسې باندې ورولېږي نو مثال په تور باندې هغه ماته وی چې یو کس ته هغه سودا وکړه په بازار کې او خډيره سودا یو کړه او دکاندار ته وی چې ما سره پیسې نشته ستایي پیسې نمبر شته دکانداري پیژنیم نه وی چې اوشته نمبر یې ولا ورک او هغه پیسې هغه ته ورولېګلې دکاندار ته پیسې ورولېګلې دکاندار چې دی هغه خو چې بس دادی ما ته پیسې راغې نوټیفیکیشن وته لاړو خو دې د الته د سامان اوچت کولاړو او د سره په 2 غنټې شته چې دا علاقې نه دی بارو ته بس هغه کوم پیسې چې لګلې په 2 غنټې چې کم کولینګ پیریډ دی پاغه کې هغه کینسل کړي نو بیا به دغه دکاندار څه کوي د دې مسلې حل به څوک رو باسي او دا به بیا څنګه مسله حل کیږي ګوره دا چې کم دا سټیټ بانک دی یا دا بانکونه دي یا څومره زمونږه معاشي نظام دی ټیله پکار دي چې په دې معاملو کې شیخ الاسلام حضرت مولانا مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتهم العالیه سره کینی پدې باندې وسره باقاعده خبرې اترې وکي دی به یو سیستم راولي دا غیبه دا غینه زیات نقصان دا صرف د دې وجه چې پدې کې چا د غلطه پیسې لاړ شي غتره واپس کول شي خو دې خو نقصان ته هم قتل پکار دي کنه تاسو هم پدې خبره باندې پوهیږئ د دې به دا نقصان راوځي کنه دا نقصان کې دي شي دا غینه ډيري نو پدې کې دا سه په علماء سره خاص تور باندې دا سټیټ بانک چې څومره دي دا بانکونو والدي یا څومره چې معاشي نظام والدي دیلا مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکات ملالیه سره کې ناستل پکار دي ځکه چې هغه د دنیا په سطح باندې څومره د بانکونو نظام دی یا څومره د اسلامي ممالک دي هغه ټول رهنمایي مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکات ملالیه کوي نو ولی په خپل پاکستان کې تاسو دا غنه پیدا نه اوچتوي تا غنه پیدا اوچتول پکار دي دا علماء دا خود الله نعمت ته په مونږ باندې مونږ له نعمت را کړی الله په دې امت باندې رحمت ته چې دا علماء مونږ ته موجودي چې هغه انګلیش هر جبه باندې وت عبور حاصلي او دا قسمه جدید مسائل باندې وت عبور حاصلي نو پدې کې پکار دی چې دا سټیټ بانک مشران لاړ شو دا غینه به رهنمایي کړي د دې خدا یو نقصان ماته چاوي د دې به مخکې چې دا څومره دي د دې به نور نقصانات هم روزي ډیر زیات نو دې د وجه غیره رهنمایي پکار چې صحیح طریقه باندې یو کار وشي